چې د طالبانو په هرات کې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر یو نوې ویډیو به تاسو په ټویټر باندې لیدلې وي، عکسونه به مو لیدلې وي چې وزوانه پیغله په موټر کې راګیره کړې وي، پرتوګ او کمیس یې ځینې ایستلی دی او پر هغې باندې په زور یا په رضا باندې په هر ډول باندې تجاوز پرې کوي او ولته بیا لاس په نستون نیول کېږي. نو دا د دې څخه عبارت اخیستل کېږي چې طالبان په عموم ډول باندې د جنسي خواهشاتو پوره کولو لپاره د هرې آلې څخه استفاده کوي، که هغه د نارینه څخه وي هم استفاده کوي، که هغه د زنانه څخه وي هم استفاده کوي. درېمه خبره دلته دا ده چې ډېر زیات دوستان دي هغوی پر دې باندې بحث کوي هیبت الله باندې، لکه څنګه چې ملا محمد عمر په کراچۍ کې له منځه ولاړلو او د پاکستان د ISI د جنرالانو په پیچکاریو باندې ووژل شلو او بیا هماغلته تر څه وخته پورې په موقتي ډول باندې هغه خاورې ته چې ورکوي وای امانت یې ورکړی وي، د امانت په توګه باندې په کوټه کې ښخ کړی و، بیا یې راوستی په زابل کې ښخ کوي، په معروف ورغسانه ټغر نوبهار کې، په نوبهار ولسوالۍ کې دی، په کومه ولسوالۍ کې ښخ کړی دی. د هغې په ترتیب باندې ملا منصور هم په تفتان کې ووژل شلو، له منځه ولاړلو. د هغه څخه بعد هیبت الله ته دا واک په 2014 کې په لاس ورغی او هغه د دې واک چارې پر مخ باندې یوړلې. ملا هیبت الله هم په 2019 کې له منځه ولاړلو او په کشلاخ کې ووژل شلو. بحث پر دې باندې راګرځوم چې ډیری اشخاص لکه څنګه حسیب جان دا خبره کوي چې د کندهار کې چا لیدلې ده، هیڅ کله په کندهار پورې مه تړئ، هغه د کوټ د کوچلاغ او هغه مردار شوی دی، وژل شوی دی او هیڅ کله د افغانستان په دغه اوسنۍ جغرافیه او د افغانستان پر دغه ارضي تمامت پورې اوسنۍ د جغرافیې پورې مه تړئ. هغه د کوچلاغ سړی په کوچلاغ کې په خپل مسجد کې د جمعې په ورځ باندې له منځه ولاړلو، ختم شلو. دا درېیمه خبره ده. څلورمه خبره دا ده چې بربل وایي چې انګریزان د چا پر کورونو باندې ننوتي دي، د هیڅ چا په کورونو ننوتي، د هیڅ چا نه په لغمان کې د چا پر کور تعرض کړی دی، نه یې په ننګرهار کې د چا پر کور تعرض کړی دی، نه یې په نورو ولایاتو کې په شمال کې او نه په کندهار کې او نه په پکتیا کې د چا پر کورونو باندې تعرضونه کړي دي. تعرضونو خو اوس افغانان تر نامه لاندې هغه غږري انسانان چې کوي چې د اسلام تر نامه لاندې راغلي دي، د قرآن او د حدیث او د فقه تر نامه لاندې راغلي دي، چې زه به که غواړئ چې د تعرض او د خلکو پر کورونو باندې بریدونه کړي، زه به ویډیو راته وړاندې کړم. د ویډیو د لیدلو تاب به دغه ټیک ټاک ونه لري، چې څونه فکر کوم، خو بیا هم د لیدلو لپاره تاسو کولی شئ ټیک ټاک ته ټویټر ته سر ورښکاره کوي چې د چا پر کورونو باندې تعرضونه کوي. طالبان د چا پر کورونو باندې تعرضونه کوي. په بادغیس کې یو ماشوم راګیر کړی و، دغه په فرض باندې لرګی ور ومنډلو. په هوټل کې همدغه طالبانو اشخاص راګیر کړي دي، نجونې راګیرې کړي دي، زنا ورسره کوي. په مدارسو کې همدغه هلکان راګیر کړي دي، دوی لواطتونه کوي، ویډیوګانې راختلي دي. او په دغه کې د ننګرهار او د کابل په منځ کې کومه ولسوالۍ ده، دغه سروبي ولسوالۍ زما په نظر باندې ده چې هغه کوم د برق رئیس و د کمپل لاندې هغه سړی لاندې کړی و، په غټه ژره باندې سړی لاندې کړی و او جنسي برید یې پرې کولو. دلته خو د چا په کورنیو کې، د چا پر خاوره باندې، په جمهوریت کې د چا پر شخصي ژوند باندې، د چا پر شخصي حریم باندې تعرض نه شوی دی. تعرضونه خو دا خلک کوي. نو د دې خبرو څخه به راوګرځېږو، پر دې باندې به بحث وکړو چې په افغانستان کې طالبانو استشهادیان کوله، فدایان یې کوله او د دې ترڅنګ افغانان وژله. مولوي صاحب ریحان په مسجد کې په شهادت ورسولو. همدغسې ډېرې بېلګې شته دی چې علما یې په شهادت ورسول. ما دلته را پیدا شوی دی، ما وختي اوس د طالبانو په یو لایف کې هم ناست و، مبین په نامه باندې کوم شخص چې و هغه خو وتښتېدل، هغه توهینونه او تحقیرونه جوړ کړله. زما د دې ناست مجلس نه، د دې ناستو ځوانانو نه، د دې لیدونکو څخه دا پوښتنه دا ده چې هغه اشخاصو چې په افغانستان کې بریدونه کوله، زه او ته یې وژلو، زما او ستا بیرغ یې راړنګولو، زما او ستا جنرال یې په شهادت رسولو، زما او ستا قومي مشر یې په شهادت رسولو، زما او ستا لیکوال یې په شهادت رسولو، زما او ستا ژورنالیست یې په شهادت رسولو، زما او ستا مدني فعال یې په شهادت رسولو او داسې نور مسایل رامنځته کول، وحشت او بربریت یې کولو. نن د سمیع الحق پر زوی باندې په حقانیه مدرسه کې په اکوړیا خټک کې چې دا کوم برید شوی دی، آیا دغه ته د استشهادي نوم ورکوئ که یا د خرمرګي یا د ځانمرګي نوم ورکوئ؟ پر همدغه باندې به راوګرځو، پر همدې باندې بحث کوو. هغه ته نوبت ورکوو. بارکزی صاحب راسره اوسئ. د رحماني راغلی، رحماني مهرباني وکړه چې سوال دې لرم. مهرباني، بخیر راغلاست. ستړی مه شئ.
مایک د خلاص کړه رحماني دغه کیسه نیټ کار نه کوي صحیح حساب ده قضا صحیح ده سړي شرشاره مهرباني ستړه مس په خیر راغلی سلامونه احترامات هیله ده چې جوړ روغ صحت او سلامت به اوسېږئ مشال جانانه بارکزی صاحب او همدا رقم تاجي صاحب درځېدلی ځوان ټول دوستانو ته زه خو راجګ شلم غوښتل مې چې حسیب جان ته ووایم چې خیر د دغه سړي نه نور تېر شي هغه دومره یو کثیفه انسان دی چې یو خو یې د دومې درېیمې خبره کې د کنځا نه بله خبره خوله کې نه وي توهین کوي ډېر بد توهین کوي او د هغې تر څنګه د هغه ورځې خبرې ما اورېدلې دي چې پسې شم همدغه ځوان پسې کنځا کولې حسیب پسې کنځا کولې حمزه پسې کنځا کولې او سره د کنځاو په عین حال کې چې دی خپله نه دین لري او نه د دین په معنا باندې پوهېږي دی راجګېږي په هغې ځوانانو باندې د کفر ټافه وهي چې هغې کافر دي او د هغې نه خواته بیا د ځانه دا فتوا ورکوي چې په هر ځای کې ګیر شي دی په کنځاو باندې نه کېږي دی ووهي هلاک یې کوي وی وهي وی وژنئ هغه دومره یو کثیفه انسان دی دا په بحث باندې نه ارځي چې دا راولئ دلته بحث کې کېنوئ د دې ځوانانو سره مخامخ یې کوي بغیر د توهین او د هغه نه بل څه شی دغه ته نه دي دغه طالب ته ځان ورنږدې کړی یم په دغه توهین یې ورنږدې کړی یو هغه د یو دانه موبین موبین ټوله ورځ د غویو سره ګرځېدلی د غوایي دوی ترې جوړ دی هلته بارکزی صاحب دی ورغلي و لیف ته چې دومره یو سپکه خوله خوره دومره یو سپک انسان دومره یو پست پلیته خلک دغسې خلک د سره په بحث باندې هم نه ارځي او پاتې شو زه فکر کوم چې ټول جوابونه ورته که لندي غږ اوري بارکزي صاحب ورکړو او د هغې تر څنګه ته چې وایې چې راغلي وو جمهوریت کې ځوانانو ساتنه یې کوله اوس لاړ شه چې د هره کمپله باندې کش کړله 2 ورځې ولا قرآن کې کمپلې نه ووځي تا ځان پاک هم ساتلی خډل مډل هم یې زوی او توهین مه کوه که توهین خوله در پسې چا خلاصه کړله ډېر څه هم زده دي مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مشال خانه تا او د لایف ټولو قدرمنو ښاغلو راغلو میلمنو ته هیله مند یم چې ټول به ښه وئ جوړ روغ وئ هیله مې دا دی چې زما خبرې تسلسل را خراب نه کړي زه هم غواړم در سره بحث وکړم پر ځینو خبرو باندې او که چېرته په خبرو کې د خالت کوي بیا زه فکر کوم چې زموږ او تاسې دغه بحث مخته نه ځي نو که اجازه مو وي زه در سره بحث کول غواړم مهرباني مننه تاسې ګورئ دلته ځینې خبرې دي چې فرد پورې تړاو لري یا فردي جرمونه دي د دنیا په ګوټ ګوټ کې کېږي هغه د یو نظام پورې مه تړئ هیله مې دا دی که دلته یو څوک خپله یو فردي جرم کوي او تاسې ټول نظام ته منسوبوئ نو مهرباني وکړئ چې زه هم ستاسې د فساد په اړه اخلاقي فساد ځینې مهمو ځایونو کې چې سوي پر هغې باندې که بحث در سره وکړم په 20 کلونو کې هم نه خلاصیږي دا یو فردي جرم دی که په هر ځای کې کېږي فرد به د دې ځواب وایي نظام دلته مسؤل نه ده رحماني صاحب نو جواب ورکړه دلیل ووایه منطق وایه په اسنادو باندې وایه بالکل زه در سره په منطق باندې غږېږم که ته ګورې که تاسې پر دې باندې بحث کوئ چې یو فرد جرم کوي رحماني صاحب یو داسې دی چې زه خبرې کوم چې په جمهوریت کې کلیسا وه په جمهوریت کې پلانۍ او بستانۍ نه زه د اخلاقي فساد خبره درته کوم ګوره که د جمهوریت کې په ځینې اداراتو کې د اخلاقي فساد اوج ته نه ورسېدلی بیا به راسه نن دغه د موټر خبره هم زه در سره مطرح مهرباني رحماني صاحب ته خبرو ته دوام ورکړه اما په سجلو سوالې باندې بالکل زه در سره منم دغسې ده خو هیله مو دا دی ګورئ مسله دلته که د اخلاقي فساد خبرې خو د کالي وزیرانو نه شروع تر بیخه په تلویزیون کې نه ګوره دلته احساساتي بحث به نه کوو که احساساتي بحث کېږي زه فکر کوم دا مو ځای ته نه رسوي ګوره مشال خانه چې کنځاوې کوي په سکرین باندې ملت د افغانانو خوندو ته چې ټابلیټ کا خوري غوږ ونیسه د افغانانو خوندو ته چې ټابلیټ کا خوري ټابلیټ کا هم دا ستا د جمهوریت استازو ویلي دي راسه چا چې ویلي زه درته وښیم راسه درته وښیم نن چې ژیره پرېښودله زما امارتي شو نن چې ژیره ګوره نن چې ژیره پرېښې دا امارتي نه ده دا امارتي دی او ګڼې به دلته تبلیغات کوي دا ما پورې مه تړه جناب
ګوره زما خبره ده ګوره ما ته وخت راکوي زه خبرې وکړم رحماني صاحب زه درته وایم بحث وکړه مجلس په اسنادو یې وکړه بالکل ګوري زه درته وایم د افغانستان په پتمنو خویندو باندې که څوک د ټابلیټ کا خبره لګي دا یوازې ستاسې د جمهوریت د ادرس نه ده هغه کوم چې اوس ژیرې پرېښي دي راغلي دي پر میز باندې ګردي میز باندې خبرې کوي هغه دې څوک راسي هغو ډېټا تاسې وګورئ یوه خبره رحماني صاحب پوښتنه ده رحماني صاحب موږ ګوره رحماني صاحب پوښتنه ده کوم ویډیو کوم مستند شته دی چې کومې ښځې یا کومې نجلۍ تبلیغات کړی نه دا خبره ګوره دا د نن وکړه آینده کې به دا خبره نه کوي د افغانستان سرښندونکي اتلان د غربي اشغال په خلاف باندې څنګه چې د پتمنو خویندو د الله د دین حفاظت دغسې پر نه راباندې دفاع کړې ده په جمهوریت کې ما ته داسې مستند دا څوک دی دا څوک ده د چا حکومت لاندې یو عام وګړی ده د چا د حکومت لاندې پوښتنه دا ده دا خو جمهوریت کې یو دا د دنیا په ګوټ کې داسې کیسې کېږي جناب ته څه فکر کوې لږ صبر وکړه په ټول جمهوریت کې کافر هم دلته موجود وو استاله قول زه به درته ګوره دستجمي تجاوز درته وکړم د فوټبال په جنکیانو باندې چا دستجمي تجاوز وکړ رحماني صاحب د فوټبال په جنکیانو باندې اکرامالدین دستجمي تجاوز وکړ خبره ته واګ نیسه رحماني صاحب ما خبره ته خو ما ته وخت راکې زه خبره رحماني صاحب زه تاسو څه وایم زه تا ته وایم چې ته وایې چې په فوټبال انجونو باندې چا تجاوز وکړو په پلاني باندې چا تجاوز وکړو زما ستانه عرض دا دی چې دلته 50 هیوادونه کفري هیوادونه چې تاسو ورته وایاستئ چې هغه راغلي وه داسې یو مستند ما ته وړاندې کولی شي ما مایک تاسې بند کړي زه فکر کوم چې موږ او تاسې مباحثه دلته بېمانیا ده ګوره رحماني صاحب اسنادو باید وغږېږي زه ګوره زه پر شواهدو درته غږېږم پر ثبوتو باندې دغه راځئ بیا د ویډیو ډېره معافي ګوره ټر چې دا په پر نه پټېږي ګوره بارکزیه ټر چې دا په پر نه پټېږي ستا ټولې ډېټا ټولې بیوګرافي ډاکومنټریانې دې پرتې دي هلته ګوره څه شی زما خبرې ته غوږ شه ګوره زه څه درته وایم که مشال خانه زما مایک دا ځل بند شي نه ګوره زه دلته اصولي بحث در سره کوم ګوره معروف و نهي عن المنکر تر ګیرې لاندې د استشهادیانو تر ګیرې لاندې زما خبرې ته غوږ شه که ته بحث کوې ګوره توهین نه راځي چې تیر شو که دلته منطقي بحث کوو اصولي بحث کوو کولی شي رحماني ته خو چغې مه وهه ته صبر وکړه زه د دغې زه د شل کاله جمهوریت یوه ویډیو راوړی او مستند وړاندې کړه رحماني صاحب ته مشال خانه ګوره دلته ډېر ملګري ناست دي ټول لیدونکي ناست دي ګورئ د فوټبال پر جنو باندې د کابل ایرپورټ ته کړې پنجشیر کې دستجمي تجاوز پرې وشي ګوره زه درته ښیم زه درته رحماني صاحب یو نه لس درته وړاندې کوم زه درته څه وایم رحماني صاحب لکه څنګه چې زه درته مستند وړاندې کوم مستند وړاندې ښه ګوره زه درته دا وایم دغه سړی په فیلډر کې یو ښځه هی پورته کړې ده بیولې ده دغسې کار یې ورسره کړی چې هغه ښځه د لهجې نه معلومیږي چې د کوم تبار نه ده څوک ده زما او ستا افغان ده زما او ستا عزت ده زما خبرې ته غوږ شه د هرات وګړي ده بیا هم زما امارتي مجاهد دومره جرأت کوي چې په دا ګوره زما خبرې ته غوږ شه امر بالمعروف و نهي عن المنکر رئیس پیسپور دی ته ولې ما خبرې ته غوږ نه نیسې هیله درته سپوز ما خبرې رحماني صاحب ته ولې مستند نه وړاندې کوې ګوره زما ګوره ته په تېرو 20 کلو کې د داسې یو څوک راته وښیه چې په دا ګېډه کې په لغتو باندې ووهي خو خبرې ته غوږ نه نیسې ګورې څه مرض لري ما ته مستند ولې نه وړاندې کوې زه څه درته وایم ګوره بارکزیه داسې یو څوک ورته راځي چې په دا ګېډه کې وهي وای خبیثه ته داسې مستند ولې مستند نه وړاندې کوي ته زما خبرې ته غوږ ونیسه که ما خبرې ته نه پرېږدې بیا تېښته نه وغږېږم ګوره دا د تېښتې ځای نه دی ګوره د تېښتې خبره نه ده زه تاسو یو نه لس مستندونه وړاندې کوم ته ولې یو مستند نشې وړاندې کولی زه درته یو نه ما درته ویل چې 100 دانې درته وړاندې کوم خو یوه خبره ګوره یو چا ویلو چې ما ګز دای میدان ما زرګر ټوک ولی وسړی ستا ګوره شل کاله جمهوریت په افغانستان کې وکنو و بالکل و اشغال وکنو بالکل اشغال مهرباني وکړه دغه اشغال لاندې یو مستند ما ته وړاندې ګوري که زه دلته تا ته د هر ویډیو مستند درته وړاندې کړم ګوره دا حقیقتونه دي حقیقتونه څنګه نه پټېږي دا دلیل شلو ته د بل چا خبرې ما ته مه راوړه دلته ما ته دلیل وړاندې که منطق راته وړاندې که استدلال سره وکړه
ګوره ما مخکې دا خبره درته عرض کړه چې یو فردي جرم ده دا شوی ده دا موږ پورې مه تړئ یو څوک راځي په فیډر کې دغسې یو کار کوي لس ویډیو اسناد لس ویډیوګانې ته خپرې کړم دا دې دا ولکه یو دا کا او الله په بلاد انټرنیشنل کې یو څو پښتانه دي خدای دې خبر سره وکړي چې د عزت لګ را ساتل نه په شرکې دی روزانه 200 ویډیوګان نه زیاته ورځي ثبوت وخیا ګوره زه یو خبره درته کومه پر دغه ګوره دلته ډیره غټه مسله تاسې پر یو داسې یو مسلې باندې بحث کوئ چې دا ډیره وړه مسله ده تاسې نه ډیره غټه مسله پاتې ده راځئ پر داسې یو چي باندې بحث کوئ چې داسې سوي دي رحماني ته مستند وړاندې کولی شي که یا تا سره وسړی ګوره زه ستاسې په اړه باندې ډېر معلومات لرم ځینې معلوماتونه دي چې ستا د سویې نه پورته دي ستا وزیر د دفاع دی ګوره وزیر د دفاع دی ګوره اسدالله خالد دی پارلمان وکیل سره غږېږي چې داسې کوم داسې کومه ګوره ویډیو مستند پرته ده ویډیو مستند پرته ده ګوره په پارلمان جوړه د سبا ته خبرې راوړه سیمه کې سره تا خبرې ګوره زه درته څه وایم مشال خانه د پارلمان کې د عملا برنامې روانې وي په لاس په لاس کار روان د جوړه سوی پر موږ باندې دا خبرې کوي مستند ما ته وړاندې کا رحماني صاحب د دې څه نه خبرې هم چې دغه ولسوال دي موږ ولسوال دي چا کار دوه تا ورغله ده کنه دوه ورځې سړی لور ګوره بحث داسې مه کوو ګوره که ستا په پارلمان کې د ولس په کور کې داسې غږ سوی چې ما نه پر دغه شي باندې غوښتنه کړې دا راسره مني رحماني چې مستند تاسو رحماني صاحب زه تاسو هغه شیطان د برېښنا وزیر هغه بل د پاسپورټو دفتر کې نه رحماني صاحب ګوره دغه ځینې خبرې چې دي د ټولو افغانانو عزت خبره ده ځینې مسلې چې دي عموما باندې مه کوئ رحماني صاحب تاسو په یو دقیقه تاسو دومره دلته نور دوستان هم ناست دي دلته تاسو په دومره لوړه سطحه دعوه کوئ که نه بلکل یو چا په مقابل دعوه وکړمه که د اسمان نه وي که د ځمکې نه وي که د شرق نه وي د غرب نه وي اسناد را پیدا کوم او دلته ټولنیزو رسنیو ته وړاندې کوم دا د افغانستان د اشغال په اړه باندې دعوه کوي په افغانستان کې دا خبره کوي چې دلته د خلکو عزت ته لاس اچول شوی دی دلته د خلکو میندو ته لاس اچول شوی دی دلته دعوه کوي چې کلیسا خانه موجوده وه دلته دعوه وه چې شراب خانه موجوده وه مگر ستا لپاره مستند نه دی موجود ولې زما لپاره ستا مستند موجود دی او ستا زما لپاره مستند موجود دی ولې ګورې که دلته بحث احساساتي کوي نور ملګرو وخت هم نیول کېږي ګوره ستا هره ویډیو د هرې خبرې مستند موږ سره شته دی ګوره مستند ولې نه وړاندې کوي ګوره زه د دغه زیاتره شیانو کوشش نه کوم چې د افغانستان دغه پتمنو خویندو دپاره یو بل څه نه خدای ناخواسته څوک دا تصور ونه کړي موږ باعزته خلک یو طالبانو له منځه وړی دی مستند وړاندې که قربان شم عزت خو شل کاله تا پر دغه عزت باندې لوبې وکولې چې په نوم د عزت راغلی خلک د بې عزتۍ ټغر باندې کېنول عجبه خبره کوي جناب ته څه رقم فکر لرې مفکوره لرې یو سړی د پر شخصي موټر کې داسې یو کار کوي ګوره یو شخصي موټر کې داسې کار کوي دا پر دې باندې ستا درد نه دوا کېږي بارک خچا پر دې باندې خلاص که زما حکیمیت ده زما ګوره دا سړی ته په خپله ته وجدان قضاوت وکړه چې دا زما د صف سړی به وي داسې سړی به وي ستا د صف سړي څه رقم ته دي زما د صف سړي چې دي دومره بیکاره نه دي چې په موټر کې لګیا وي په بلډر کې داسې کارونه شروع کړي تاسې تهمت کوئ ګورئ پروپاګانډه مه کوئ د کمپنۍ لاندې چې دومره غټه ګیره او سړی سملولو او پرې ورچوخه کړو هغه هم مستند و وسړی ته که هغه د کمپنۍ والا نه دونه معلومات لري مهرباني وکړه راته ویښیې دا څوک دی دا سړی ته پېژنې ستا خپلوان دی قارب دی دی څوک دی زما داسې ویډیو چې د پولې نه اخواته جوړې سي هم ګوره د ژرې په نوم باندې جوړې کړي پر موږ باندې راته پوي اخواته کاروایي روانه یو بل کار ګوره ته خو داسې نه شو چې رحماني صاحب یو بله پوښتنه مهرباني دا پیښه چېرته شوې ده کومه پیښه چې شوې ده دا پیښه چې شوې ده دغه اوسنۍ پیښه به شاید په افغانستان کې شوي نه پوهیم چې په کوم ولایت کې وي ته بد کوې چې دلته کښېنې خبرې کوې چې تا ته د ولایت نوم هم نه دی معلوم ته غول خورې دلته کښېنې د افغانستان په دا ستا منطق ده دا ستا منطق ده د هرات امر بالمعروف و نهي عن المنکر رئیس را ولاړېږي ښځې نه پر تګ ایستلی ده او پیمنډي او ته لا ترې خبر نه یې ته بیا د دې ډلې حمایت هم کوې ملاتړ هم کوې پر تګ یې ته نه ایسته دی لاړې ورته توکې او پیمنډي او ته دلته خبر نه یې
او ته بیا وایي چې د کوم او زه د مخالف یم، زه د خبر یم چې د ایران امر بالمعروف و نهي عن المنکر رئیس دی. دا ویډیو ښکاره کړه، دا ویډیو ښکاره کړه، د ایران ده. شرم لري، ته حیا لري، ته عزت لري، ته غیرت لري، ته ننګ لري، ناموس لري. 20 کال افغانستان کې امریکایانو شتون ودرلودلو، 20 کال افغانستان اشغال ستاسو له قوله، مګر ما ته مستند نشي وړاندې کولی، ما ته اسناد نشي وړاندې کولی، نه ما ته د شرابو اسناد وړاندې کولی شي، نه ما ته د کلیسا اسناد وړاندې کولی شي، نه ما ته د دې اسناد وړاندې کولی شي چې ووایي چې یو ښځې ته ټابلیټکا ورکړل شوې ده. ستا اسناد میډیا پرې غږېږي، دنیا پرې غږېږي. رئیس دی د امر بالمعروف رئیس دی ناست دی، یو د ښځې بې عزت یې لوټ کړی دی. د هیبتالله د ګیرې لاندې حاکمیت لاندې دا کار کېږي. او راځي دلته بیا په مستند خبرې کوي. ته تر اوسه پر سر نشي ښکاره کولی، تا سره اوسه د کونې ستر معلومات نشته دی، او دلته راځي د افغانستان پر ملت باندې غږېږي، د افغانستان پر ولس باندې غږېږي. وړاندې که دلته دا مستند وړاندې تر اوسه مې درپسې کمپیوټر نه دی خلاص کړی چې کمپیوټر دې خلاص کړم، ستاسو د لواطتونو، د جنسیاتو، د وحشتونو کې ویډیوګانې دلته پرتې دي. په کوم یو ته به پرتوګ د وګنډې، په کوم وحشت باندې به ته خاوره واچوې، کوم وحشت ته به ته کمیس وګنډې، کوم وحشت ته به ته به غټې غټې تبخۍ وګنډې. دوستان انسانان یاستئ، عزت یې ستاسو لوټ شولو، غیرت ستاسو لوټ شولو، او بیا راځئ دلته خبرې هم کوئ. زه درته چې مستند وړاندې کړه، اسناد وړاندې کوئ، اسناد نشته دی. ته باید اسناد وړاندې کړي، ته مستند وړاندې کړي چې جمهوریت دومره خراب و، دومره ستونزې پکې وې، دومره وحشت پکې و. دا خو ستاسو لپاره غټ اسناد دي. ته د خام موادو د کوششونو لپاره کار کوي که نه کوي چې خام مواد را پیدا کړي، مګر زه خام مواد را پیدا کوم او ته نشي پیدا کولی. خبره د هغه ځای کې ده چې ته غلط یې، ته په جنسیاتو باندې اخته یې، ته په لواطتکارۍ اخته یې، ته په وحشت اخته یې، ته په بربریت اخته یې، ته په اشغال اخته یې، ته د پنجاب جاسوس مزدور غلام وې. دا خبره ته ماته نشي کولی. که تا کې دا رقم عزت او غیرت وای او د نن خبره دې کول، زما په خوله به دې دا ویډیو را منډله چې زیره واخله دا د جمهوریت ویډیو دی، سرباز یا پې سپور دی، یا جنرال پې سپور دی، یا وزیر پې سپور دی، یا یو بل سړی پې سپور دی، مګر اسناد د سره نشته دی، مستند د سره نشته دی. مګر ستا په ویډیوګانو د دنیا ډکه ده. ولاړ شه ته د ټویټر ته سر ورښکاره کړه، ته خو لږ د ټویټر ته سر ورښکاره کړه. ټویټر کې څه شی دي؟ دنیا پرې غږېږي، نړۍ پرې غږېږي. او دلته راځي دلته بیا ماته وایي افغان ولس ته وایي چې دلته یو ټابلیټکا ورکړې. ما ته د یوه ټابلیټکا ویډیو راته په ګوته کې چې یوې ښځې ټابلیټکا خولې ته اچولې وي، یوه سرتور یوه محصلې د ټابلیټکا خولې ته اچولې، او بیا دې پر هغې باندې زه خاورې واچوم، پټې خبرې دې وکړم او دې ته دې دروغ ووایم. بې عقل انسانان، دغسې بې عقل خلک یاست. میډیا ولې سانسور ده؟ میډیا ته په څه شي اجازه نه ورکوي؟ میډیا باندې مشاله خبرې نه کومه. دغه ته یو دا کار بارکزی صاحب چې میډیا دې په افغانستان کې وایي میډیا دې په افغانستان کې چې د رئیس الوزرا سکس فلم دی نه راوتلی، ما به ګیرې په امتیازو بیا دا میډیا باندې نه غږېږم. دلته دا حقیقت زه مشاله ستا نه پوښتنه کومه، زه به تا نن مخاطب کوم. په افغانستان کې سراسر حکومت او نظامداري د چا ده؟ اوسه ولا چې بغیر د شخصي اوږدې نه درته وایم که نه هغه واړه وړکي ته وایم، زه تا ته وایم طالب دی که نه دی؟ طالب دی که نه دی؟ طالب زه خو پنجابی طالب نه دی، طالب پنجابی هر نوم چې ورکوو صحیح شو. اوس ماته سوال پیدا کېږي چې دوی وایي شرعي نظام دی، د فقه نظام دی، حدیث دلته راوړل شوي دي، مګر دلته دا شی کېږي. دا وګوره، ګیرې ته یې وګوره، پټکۍ ته یې وګوره، واسکټ ته یې وګوره، دا شی دلته کېږي. ولې؟ توبه خدای پاک. یوه خبر ته وکړم، بښنه غواړم بارکزی صاحب، که سبا یو تاجک دا ویډیو راوړي، سبا یو تاجک دا ویډیو راوړي دلته د تحقیق پیغور درکړي، دې نه بیا موږ تاجکانو ته سترګې ټیټې مجبوري نه، ځکه چې تا پښتون د ادرسه دا کار کېږي، دا حقیقت د دې نه سره شرمېږو. تا پښتون د سیسټم ته یې وګوره، خبرې ته یې وګوره، لهجې ته یې وګوره، دا د تا پښتون د سبا تا ته یو تاجک او کلابي پیغور درکوي، نر غوندې به سترګې ټیټې ورته نیسي، ځکه چې دې جواب نشته چا سره. اوس وپېږې مهرباني زمری تا څه ویل غوښته، مهرباني وکړه. څه دې ویل؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایف جي بیا نوبت تاته درکړم، مهرباني. سلامونه ټولو ته، مننه ماشاءالله وروره چې زه دې پورته راوړم. دلته برمل رالی د دې جامو د سیلاب روډ جامو پسې خبرې وکړې. دا هغه جامې دي چې زه په ایسته یو ځوان د افغانستان
زه فخر په کوم دا هغه جامې دي چې ما د فیلډر او د کمپل لاندې ویډیوګانې د په دې نظام کې نه لیدل. نن ورځ زه ستا په نظام کې د کمپل لاندې ویډیوګانې وینم، د فیلډر ویډیوګانې وینم. زه په دې جامو باندې فخر کوم په هیڅ د یو ځوان چې ما ته اوسه نه خدمت نظام ته کړی دی، په هیڅ کار مې نه مې پلار په نظام کې و نه مې ورور هیڅوک نه و، خو اولین کس به زه یم چې نن ورځ ته ورک سواستې د دې ځای زه به اولین کس یم چې جرمني له کوم زه هلته به خدمت کوم. څوک چې خپل غږ د میډیا ځینې پورته کوي ستی غیرت دا دی چې یا ولاړ سې ورور یې بوز استې یا ولاړ سه استې اکا یې بوز استې، ستی غیرت دغه دی. ته زموږ خره چې زما ټوله فامیل ته زما ټوله ورونه ته بوزې، ته زما خوله ته منافق نسې تړلی. زه به دی رقم د نر په رقم راځم دلته به خبرې کوم. مننه چې زه دې ماشاءالله ورور پورته راوړم. یار د سنتري ژوندی مننه. خوشحاله حاجي صاحب سرشار مننه. ستړی مه سې، مهرباني که څه ویل که نه بیا به ابجي ته نوبت ورک. ابجي مهرباني وکړه. ماشاءالله غوږ به یو. خبره دا ده چې مخکې هغه کثیفه انسان پسې راوختلو، یو سره د توهین نه ډکې خبرې زه ته ډېر زور راته راکړه او کوشش وکړئ چې د سر نور رانولې لایف ته. د ده دپاره دا ځای نه دی، دا ځای په ده باندې بد ښکاري چې کله ناست دي، یعنې حقیقت هم هغه کنځا او توهین نه بغیر بل څه شی نه کوي. او پاتې شو د بارکزی صاحب چې دا ویډیو ښکاره کړله، داسې په زرهاو ویډیوګانې پرتې دي. دې خلکو په خپلو باډیګاټانو په ګیره باډیګاټانو باندې رحمونه کړه. مازدیګر ټوپک سوی تړلی شپې لونګۍ ته ریسته کړي، داسې په اخلاص بیادبي ما په ډي ته کړي چې راسه کتاب دی. سم درجن ویډیوګانې دي. وخت به ورکو هغه ته ورور ته. ابجي ستړی مه سه، مهرباني ورور مې. سلامونه ماشاءالله ورور تا ته او ناستو ټولو دوستانو ته. د مخکې رحماني بارکزی صاحب ورسره لګیا او که نه ما خپله هم هغه ته یو څه ویلي دلته چې راځي دا د بېغیرتۍ بحثونه او دا تهمتونه چې دوی کوي په تیر نظام باندې، دوی همیش دغه بېغیرتۍ بحثونه او دا تهمتونه کړي دي. که چېرې ته د اوسني خلکو د اوسنۍ ډلې چې دوی دفاع کوي او دوی نه سپین چرګان جوړوي، په دوی کې دا ویډیو چې راوتې داسې په زراو ویډیوګانې پرتې دي د لیواتتکارۍ، زناکارۍ او هر رقم فحشا. نو چې کله دوی تاسو چې دلته راځئ دلته بحث کوئ او په تیر نظام باندې ټاپې وهئ، بیا راشئ دومره نه رانیستئ په ثبوتونه مو راوړئ لکه دا اوس چې د تاسو ویډیوګانې دلته د لیواتتکارۍ، زناکارۍ هر شی راوځي. نو تاسو همیش د افغانانو په منځ کې دغه منافقتونه او رذالتونه کړي دي او نظامونه مو تیر په دغسې تهمتونو باندې تورن کړي. او زه د دغه ته څه دی برمل ته م وایم دلته چې برمل موږ په هر لایف کې وینو، دا چې هر لایف ته ځي په هماغې لایف مطابق خپل رنګ بدلوي او د ده خو چې دی د ده هدف چې دی منافقت دی او بیا دلته راځي دا په د تیر نظام توهین کوي لعنتي. نو د په هر لایف کې د توهین او سپکاوی کړی دی. بالکل دا خبره نه برمل خو په دې ما معلوماتوي دا څو ورځې طالب لږ ښه سلام راچوي نه د موږ په توهین هغه په د حمزه توهین وکړه، د مشال وکړه، د حسیب وکړه، د دوی په توهین باندې نه لاندې ناست هم ده. دا بیچاره ته خو لږ په هغه باندې لږ هغه ملاو شوې ده. سلامونه. وا سړیه بخښنه غواړم برمل خو څه کوي دغه ترجمانان بوتله افغانستان ته ترجمان هغه څوک چې امریکایي ته به دروازې ته لغته ورکول ورته نه په ترجمان یې ولاکه پورته ورته کتلي دې ته چې امریکا ووایي د طالبانو مشرانو ته چې ښځو نیکرې واچوئ او سینه بندې واچوئ که نه په رسمیات هم پېژنو چې ورته وایه نه چې مخلوق یم امتیاز وکړي. دا دومره کم اصل خلک دي. دې نه سبا زه ملاتړ کوم، نه به کنځلمار یم، نه به شرابي یم، نه به خراب عمل لرم، ډېر ښه سړی به زه یم. خو اوس یې نه تر کوم ملاتړ مې نه ده تر کړی، سپینه مې ډېر باندې سېږي. په دنیا کې خراب سړی زه یم، دا یاد ولرئ. طالب نه ملاتړ وکړئ، ولي الله غوندې پردیو ښځو سلفیانې کوناټو یا خلیل غوندې مردګاغه کوه، د نورو د اوسانو غوندې کوه. طالب نه صرف ملاتړ وکړه، مبین سره به ناست خان دی به نور هره قسم مادري کوه، درته اجازه به خو صرف ملاتړ د طالب نه وکړه. او کوږي نه که کورنۍ دې هم ټارګېټ کېږي، بد سړی هم ته، شرابي هم ته، غل هم ته، مردګا هم ته، هر شی ته، خو صرف د ملا ګل نه ملاتړ وکړه، ملا ګل کې نه. سلامونه احترامات یې ورسېږي ټولو ملګرو ته. د رحماني لایب کې ناست زه ورته یو خبره کوم، که ته چېرته رښتیا افغانیت ثابت کول غواړې ته راوخېږه نن په اکوړي خټک کې یو اشتهادي حفظه الله رحمت الله علیه ځان الوزولی ته راوخېږه صیغه ته یو صورت ووایه او موږ ورته ټول دعا وکړي چې الله تعالی دې دغه چاپلوسان دغه وحشانو دوی بیا راځي د سیلاب په درې شیب پسې خاندي، د خور په چپړاکو کې راوځي باندې ناستې پیرې کوي، دا بیا راځي د جمهوریت په دا ما ته وطن ساتي.
دا خو نه پیک دا نه جوړ شوی دا تاسو قضاوت وکړئ دوستان ویې ګورئ دا بیا ماته وطن ساتي لاړې افغانستانه دار بدر شوې 1994 ته وغځېدې په خدای دې ملا عمر وخت 2-3 میاشتې وروسته به کورو ته پیتې ډکوي دا نیټ هم درنې بندوي دغه هم درنې بندېږي پیتې به ډکوي د پلاره ښې در ورسېږي یو پاکټ ګلوب چې به پېښور ته خوشي یو زنګ چې زوی پاکستان نه زنګونه د رحماني لاندې ناسته پوه شوې ورته یې راوخېزه که دومره د افغانیت غرور درکې پاس راوخېزه د اکوړي خټکې کوم استشهادي حافظه الله چې ځان الوزولی دته یو دعا وکړه موږ به ټول یو امین پې وکړو الله که زه یم نن به متقي دومره زړلي په خپله دې به یې دومره نه وي زړلي لکه په ده به یې زړلي هغه خو به جنت ته غلامانو کې هغه بیا ډېر مردګا او غلام ده راکوئ مهرباني خبرې وکوم که څوک چا نوبت وانه خلمه غواړم 2 دقیقې خبرې وکوم اول خو دا ده چې بخښنه غواړم کوري موږ هغه نظامیان وو چې په افغانستان کې هغه وخت چې موږ په نظام کې په سنګر کې موږ چېرته جنګېدلو هغه وخت کې دا خلک برمل غوندې و برمل ته ورته خلک او دغه نور دا د مدرسو چړو دوی نیمه په هغه کې ول په افغانستان کې ول هغه کې په پاکستان کې په همدغه مدرسه کې ځانن پکې انفجاري انتحاري حمله شوې ده اول خو ټول خبرونه راځو اول خو دغه انتحاري ته خدای پاک د جنتونو سردار دي چې جنت کې انشاءالله ورسره ملاقات وکړو ګورو نزینه د حقانیانو مشر وارزو د افغانستان هغه شخص وارزو چې د افغانستان په میلیونهاو انسانانو په ټول 16 کلونو کې یو په بل باندې ووژل اول دغه انتحاري ته دعا کوم په ټول عمر کې مې انتحاري ته دعا نه دي کړې اولین انتحاري ده چې په ژوند کې مې په دغه 2-3 کلونو کې انتحاري ته دعا کوم چې دا انتحاري دی الله پاک د جنتونو سردار کی رحمان سیلاب صاحب رحماني صاحب راواخلی یو صورت ووایي اتي ورته شو بشي او دغه کورنۍ د دغه انتحاري کورنۍ کې له خیر سره چې پیدا شي چې سړی ورسره لږ زر کومک وکړي د خطر چې ګناه لري هغه فامیلي بې سرنوشته پاتې شو بله دا خبره ده ګورئ دا د افغانستان مکمل دغه ولس دغه هیواد دغه ټول سیستم چې ګډوډ شو د چا له لاسه ګډوډ شو د دې مدرسې نه بنیاد دې مدرسې نه جوړ شوی ده د طالب بنیاد دغه مدرسې نه را جوړ شو او د ټول ولس چې نن تاسو باید هر یو ویډیو واچوئ او ولیکئ چې الحمدلله شکر چې مردار شو بالکل د سیلاب مایک چا ور باندې کړ نه پیږم مایک نه هغه د زنګ راته راغی مې قطع کړ بله دا خبره چې موږ هغه نظامیان اسو ټول هغه نظامیان موږ هغه نظامیان چې تاسو کله موږ په نظام کې تاسو په 4-5 بړستون باندې نه تودېدلې خپل په کورونو کې موږ هغه خلک استو چې موږ 20 کاله 25 کاله راغلو د افغانستان ملي نواموس نه تمامت اراضي د افغانستان له خويندو میندو نه دفاع وکړه او څوک کوي چې د چا کور د امریکایان د چا کور ته بې موجبه نه تله هر هغه افراد او اشخاصو چې کورو کې بمونه جوړول او بیرته راوتل د موږ افغانانو د موږ مسلمانانو وژل امریکایان مجبور مکلف ول چې هغوی پیدا کړي دغه کورونو ته تلل دا کار ده کنه ور د عام خلکو کورونو ته امریکایان نه دي تللي نه دي تللي هیڅ چا کور د امریکایان نه دي تللي خو په دې صورت کې د امریکایي تا کور ته راته چې تا کور کې به د بم سیګنال ورکول کېده تا به پاکستان نه بمونه رول د ما مکتب دی پیارزو پلچک دی پیارزو زما مدرسه دی پیارزو ما چې هستونه چې درلودل هغه پیارزو تاسو هغه کارونه کول امریکایانو به موجوده تاسو کور ته نه راتل کنه ولې امریکایي د ما کور ته ولې نه راته ولې د بل چا کور ته نه ته په دې میلیون هاو کورونه په دې 40 میلیون خلکو کور ته ولې نه تل خو چتله د هغه خلکو کورو شاته تل چې هغوی بمونه جوړول په کورونو کې خپل ماشومان هم انتحاري ته برابر او خپل هغه خويندې میندې مرزول مکتب تاسو نه پاتې نو پلچک تاسو نه پاتې نو مدرسه تاسو نه پاتې نو ډیره تاسو نه پاتې نو جمی مون تاسو له خانه چانو شکولای تاسو له وجنه یعنی هغه ټول د افغانستان ټول سیستم برهم وهاله نو موهله برهان خو راځي چې حقیقت سره وایو د افغانستان دغه چالش سره تاسو مخامخ کړو چې پاکستان په ماتیز راځي ایران په ماتیز راځي غانا وجه انګیزه تاسو واستئ ملت تاسو واستئ دا خرڅو ګل چې ما سره په خط کې ډیورین خط کې نه دي شوی بل خط کې راغلو په ما حمله کړو نن چې امریکا په تاسو باندې دومره جوجي غواړي نه زيلانسکي تاسو خبري ور زيلانسکي په شرمو باندې او شرمو بیا اشرف غنی خو ډیر ښکار وکاو خیر دا کار وکاو خو تاسو خو ورکیږي دغه د وینو بایول بند کړ تاسو خو نه شرمېدل نه حیام دلو نه مبرود نه عزت دلو نه خپل په ناموس نه بل چا په ناموس خپل د ناموس کالی مغسل راتلې په شلو کالی کې منور سي کمپیوټر مې تنه ډک ده بیا وې دم حضور ورته اغوستي ما په غر کې د خزو کالی کوم کړه ته مې حضور اغوستي وې مکه وې چې په الفاظ ور سره وګي ګمون خو چې راځي دې مسایل نه بټول تیر شو راځي ټول افغانانو سوکاره خبره کې ګوبیر ته موږ په مخ باندې ګرځي کلاړي تو کې تاسو خو نه په شرم خبره سي نه په حیا خبره سي نه په عزت خبره سي برمل ته خبره کوم برمل زه هغه سرتیری ما چې 15 کاله مې تامور ساتله 15 کاله مې تامور تام نه نیول خور د مکتب ته ما ساتله او تا خو د خلکو خو د اسیب خور مور د ما ته ټول در توهین کو زه تا خور مور ته احترام لرم خور مور د تا خور مور مخبل خور مور ګنده خو دومره درته زه هغه سړی ما چې زه به تار کور شاته ما پیره کوله او پلار به د خیتا مور سره بیغمه وې دي چې خو هغه به کول موږ هغه خلک اسو مکه وې تاسو په دې الفاظ سره خبري بي غیرت دا هغه په هغه څو اما تا نه سي حساب وړ ایران والا هغه مسلمان د ناس لایب کې ډیر رامي ور انوایټ مې کراونه خوته
راولي ولکه دلته راولي الله کې راولي آرام سخت موسم ولا پیر خدای ته وګوره چې څومره بد بدلتي نه بچای سخت بیکاری دراسه ورس د خسر وغږی راځه شهر شي سوي سرال به راځه مشکل نه ده میل په کابل کې ګرځیدل یو مالي ته زه خبر کوم یو دکا طالب که چیرته امریکایي وزلای میلر وزلای جنرال صاحب رازق خان په دې چوکۍ ناسو خدای دې وبخي په دغه چوکۍ میلر ناسو میلر یو نه وست رازق کې شهید ک اوس په ته په هغه وخت ماته ثبوت وشته د امریکا زوی اوس په دې کمیلر تاسو وځای شنو چنن چې رازق هم پرې خو میلر هم نشته وای بیا ما مونږ چې تاسو رښتیا دلته جهاد ک تاسو جهاد نو د ټولو ډزې وي قرآن سے طالب د سړی زوی رحماني شپه کاله مې د عبادت ورپسې کړی لکه مې د غاښ کې مې پارک راغلی خلق یو طرف تک قرآن کې مې غاښ کې پارک راغلی خدا د روسانو الواد ده اوس په دې مشال خان د امریکایانو الواد ده بچي زه درنه کوزیږم صرف یو خبره ځوانان ته کومه ده مننه ټولنیزو رسنیو کې خو تاسو فعال یاستئ او موجود یاستئ زما تاسو نه غوښتنه دا د یو هیله مې درنه ده چې په دغه وړو مسایل باندې هیڅ وخت کې خپل انرژي ما خرابوي او مې استفاده او تاسو په غټه کچه باندې د وطن لپاره دښمنیم په غاړه خاصه په دې باندې څوک سترګې نشي پټولای دلته چې دا کوم ځوانان زه ګورم جمهوریت پال ځوانان دي د ازادي پال ځوانان دي د خپلواکۍ خوښونکي ځوانان دي کوشش وکړئ چې داسې اشخاص سره خپل وخت مه ضایع کوئ په لوړه سطح بحث کوئ د طالب اصلي زیږونکی د طالب لوړپوړي مشران دا درنه خلاص نشي پر دغو باندې باید هر ورځ هر ساعت هر ثانیه چې ګپ لګوي هم ټوکې کوي هم مخسري کوي هم باید د دوی په اړه باندې بحثونه سره وشي دومره خلک روزل سوي دي دلته کنه که ماشاءالله او بارکزای نه دا اوس نور لاس دی په نور هم څه چلیږي هر شپه دومره ځوانان لګیا دي صحیح ده کنه دا خبره نشته چې موږ دی پر دې اشخاصو باندې بحث کول پر دې اشخاصو باندې وخت تېرول ضایع کول دي زما په نظر باندې لوړه سطح باندې د یو بل له ګریوانه څخه لاسونه لرې کوي زموږ ستاسو ټولو هدف څه دی د طالب ړنګول طالب په افغانستان کې نشتون او جمهوري نظام راوستل دي د دې لپاره باید کار وکړو او د دې لپاره چې د طالب له خوا څخه هر خام مواد پیدا کیږي او د دوی د بدنامۍ سبب جوړیږي هغه یو بل ته پاس کوي دغه ویډیو چې ما ته رارسېدلې دا ما تر تا پورې دررسېږي تر بله پورې رسېږي دا یو بل ته پاس کوي چې دا خبرې تر یو بل ځای پورې ورسېږي دا افغانانو ته دا ورسېږي چې روډ جان دا قصه د کومه ځای څخه شروع دا څوک دي دا کوم اشخاص دي دا کومې کړی دي وژنې په کوم ځای کې وکړلې وحشت په کوم ځای کې وکړلو بربریت په کوم ځای کې وکړلو او بیا دلته د ازادۍ او د خپلواکۍ خبرې څوک کوي او بیا دلته څوک شهیدان کړل څوک په شهادت ورسوله نو د دې مسایلو څخه او نظامیانو ته زما صرف او دا یو خبره کوم حاجي صاحب تاسو هم ناسې اصل نور نظامیان به وي هیڅ کله په قومي سمتي مسایلو باندې مغږیږي هیڅ کله لري ترې اوسېږي څومره چې ځان لري ترې نه ساتئ لرې اوس کوم یو درته راانوایټ کوو د سپیشل فورس په نوم باندې دا صحیح ده کنه دا 15 شپږ ورځې کېږي په لایفونو کې وینم چې خبرو ته به کېناستم او د جنرال صاحب رازق خان لا راوایم ویډیوګانو ته ورننوځه دا 15 شپږ ورځې کېږي داسې رقم ته بدر داسې اشخاص نه د سپیشل فورس له ادرس څخه راتللی سي نه خو تا سره ناسته مې هلته یې درښیم دا ټول نظامیانو ته ور په ګوته کوم چې دا خلک یې ویې ګورئ تی بیا موږ ته راپه ګوته که چې موږ سره دی ناست وي او دی بیا د افغانستان والله لا دا 15 ورځې دومره توهینونه موږ ته وکړه چې د عاد نه وتلی معامله د عصمت و د اسیب دی پکې راننوته وروره نه ما مور پرېښې نه خوره ته پرېښې هېڅ هم نه دي پرېښې دا ټول هم دا شی دي دا اشخاص اګنور کوي کوشش وکړي ملي واوسېږي ملي فکر دا وړوکی فکر نه لرو او درانه واوسېږي دومره درانه واوسېږئ چې حتی یو څوک درته ښکنځل هم وکړي توهین او تحقیر هم درته وکړي لاندې وغورځئ ورته په مخه درشه سه ځکه چې زموږ ستاسې مخې ته نور مسایل پاتې دي نورې قصې پاتې دي که دلته اوس موږ تاسو پر دا شخصي مسایلو باندې سره وغږېږو طالب زموږ نه پاتې دی اوس په اکوړي کې وحشت شروع دی بربریت شروع دی پاکستان کې غم دی او باید موږ دا خوشحالي لمانځلی وای په غټه کچه باندې دا لایفونه به شوي وای دا خوشحالي موږ لمانځلی وای په سوات کې بل برید شوی دی په بلوچستان کې بل برید شوی دی یعنی نن 3 بریده د پاکستان د آی اس آی تر چتر لاندې د دوی په حمایتګرو باندې بریدونه شوي دي مګر موږ دلته پر نورو مسایلو باندې غږیږو په هر حال باندې ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ چرته تاسو ژوند ته غواړم د ویډیو د لیدلو لپاره یو د ویډیو د لیدلو لپاره چا خبره کړې ده چې چیرته پیدا کول شو د زهیر بارغزي په نامه باندې
ټویټر پاڼه تاسو پیدا کولی شئ هماغلته ډېر اسناد پراته دي کولی شئ چې کافي کوي ډاونلوډ یې کوي هلته موږ اسناد نشر کوو دلته ټیک ټاک او فیسبوک د دې شیانو زور نه لري طاقت نه لري هلته دا اسناد موجود دي ورشئ ګورئ خوند ترې اخلئ مننه کوم مننه دغه هغه نه ده غوږ ونیسه دغه رحماني د کچې ده یو بالیووډ ده یو ټالیووډ ده دا ټالیووډ فلمونه دي ښه که نه بالیووډ دغه نه ده دغه هغه خیمه دغه رحماني د کومنټونه کوي د رحماني ته وایي پاس جیشه کامره دې ولګوه باس در سره کو کامره باندې لګوي په شرط دی کامره باندې لګوي رحماني بیچاره مو خو بیا هم خو 3 کاله مخکې ته راغلي رحماني بیچاره د 4 میاشتې مخکې اروپا ته د خپله کامره ولګوي کامره لګوي مهرباني جو کې پاس سر د راجیک شي باس به کامره نه لګوي مخپټي چادري والا سره باس کول اصلا غلطه ده نه هغسې کمرې چیرې لګوای شي دلته بل دا شیخ هم ناست ده شیخ ته راوښېږه هغه بازینګر ښې ولا هغه مې په هغه د څه ورته د اجاز واده د مالې چې په 100 روپۍ یو ساعت ګډېږي خبر ورسره ولا هغه د په خو چې راغلی او په 300 روپۍ هغه په یو ټابلېټ کا ګډېږي بس صحیح ده خو یو کار ده 50 زیات ورکو ګیره کې کرسمس ګروپونه ورلګو چې لږ رڼایي کوي اټړ مړ د کله دا خبره دا نوې خبره راووته دا نوې خبره ده لکه دا رضا سره نه زه سپیشل ویډیو ورته جوړ مرتم د اجاز واده دی ما د ورور واده د لیونای باید کې وی ګډو د سوال خو نه ده یو ټابلېټ کا ولا پیدا کړه زه به پیدا کړم صحیح ټابلېټ کا چې په وخت په ګډاږي نه خوري اوس وخت ماشاءالله ما خو ډوډۍ وخوړله وای خلک زر چیش کما زه افغانستان ته لږ زنګ وهم اوس هغوی ویښ شوي چوربانګه کوي زه به دغه کوم رسو خبرې لرم کور سره بیا انشاءالله کوچای ورځ به داسې درته وګډم په لوټان کې ته صبر وکړه هغه چې وایي کوچی وایي زه چې راغلم راته چې راغلې خدای دې راولله دې ور را بدل سي کوی سیلابه سړي ته ووایه قرآن ته وګوره لاندې ناسته که در په قرآن سخته بېکاري ده ورته دین مه ورکه ورته هغه سړی نه راځي زه هر شي کې والا زه فالو کړی یم د نه سړي بچی ما والا دومره خوږه ورسره وکړم ډېره بده ورځ ده که دا خو ډېر د نه سړي ماشاءالله د ما هغه سره $15,000 ټول جوړېږي 200 کم هغه تا نه یم اقرار کړی ما نه م وایي در کومې خو سره کوې هلته بل د نه سړي زوی ما پسې زنګونه راوړي ماشاءالله ګروپ جوړ کړه پوه شوې تا ته مې چیرې ځواک صاحب پوه شوې بس بیا ګپ لګو شخصي کې صحیح ده مننه خوشحاله اوسې ګول نه جار سم مننه سلام کړه زه ماشاءالله زه ښه کېږم مسعود اخي کور سره خبرې کوم قربان زه جار مننه خیر اوسه صحیح ده ماشاءالله دا رحماني تر اوسه په دې کمنټو کې خوځېږي راخوځېږي زه دوی ته وایم اخیا دلته چې دا د دوی د طرفداران راځي او دلته د طالب دفاع مونږ نه کوي ګوره د طالب مونږ ته بادار معلوم دی څوک د بادار پاکستان دی په دې باندې مونږ ټول افغانان پوهېږو چې پاکستان زمونږ ابدي دښمن دی او بیا چې ته راځې د طالب دفاع مونږ نه کوې هغه د ټول عمر د پاکستان په مدرسو کې کونه ورکړې ده ته راځې دلته د هغه دفاع مونږ نه کوې او زمونږ خپل افغانان وروره ګوله مونږ ته بې شرمه او تهمتونه پرې کوي بل شا خو د لاسه نه کېږي بس دغه منافقت کوي چې تهمتونه په افغانانو لګي او د افغانانو بېعزتي وکړي اوس چې د یو صحیح وکړي خو زه موږ به سره ومنو چې کله ته راځې د طالب دفاع کوې بیا د ثبوتو سره راشه دلته موږ ته ویډیوګانې وښیه دغه دلته د په ویډیو کې په یوټیوب کې وروره ګوله د لیواتت ویډیوګانې دي تاسو راووتلې د زنا دي تاسو راووتلې په کومو سترګو راځئ دا کوم وحشتونه او چې تاسو کوئ وروره ګوله دا مو په یاد نه دي او د تیر نظام سیستمونه مو په یاد دي خو بس منافقین یاستئ